محترم مسلمانانو نارینو او خاص کر زنانو اوریدونکو، د الله رب العالمین د انسانیت پیدایش په دې طریقه باندې روان ک چې یو به سړی او بل به زنانه ذاتی. الله رب العالمین ترتیب لدا سے ورک چې زنانه د سړی نه پیدا شو. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. د یو انسان نه دنیا آباد ده، خود دغه یو انسان نه خپل خزه د آدم علیه السلام نه حوا پیدا شو. الله فرمای ولی فیده پکې دا ده لیسکن الیها، چې د سړی او د زنانه خپل منځ کې وخت په سکون او په خوشحالۍ باندې تیر شي. الله رب العالمین داسم کولی شو چې زمونږ د پاره زنانه او بیبیانې د بل جنس نه راوستې وي، د ملائکو نه، د جناتو نه، د نورو نه مخلوقات خو ډېر دي، خو د انسان نه پیدا شو، د انسان د بدن نه، د هغه د ګسې پختۍ نه پیدا شو. ولې دا دواړه یو بدن دی، دا نه بیلیږي. صرف فرق په دوی کې دا دی چې یو ته سړی وي بل ته زنانه وي، درد یو دی، غوښه یو ده، وینه یو ده. الله رب العالمین د یو انسان نه د هغه زنانه پیدا کړې ده. لکه څنګه چې موږ سړي دا غواړو چې جنت ته لاړ شو، همدقه محنت او کوشش به زنانم کوي چې جنت ته لاړ شي. لکه څرنګه چې ماو ته د مونځ اهتمام کوو، نو زنانه به هم د اهتمام کوي چې مونځ قضا نشي. لکه څرنګه چې زه او ته د خپل بچی زوی تربیت کوو، جماعت کې کینو، په مدرسه کې کینو، په سکول کې داخلو، همدقه شان د خپل لور تربیت په موږ او تاسو باندې فرض دی. اگر چې د شیطان وسوسې راځي، د شیطانانو خبرې راځي چې موږ پښتانه یو، زموږ غیرت دا نه مني چې زما لور یا زما خور د مدرسې ته لاړه شي، زما غیرت دا نه مني، زما پښتو نه مني، زما رواج نه مني، زما قوم نه مني چې زما لور یا خور د جماعت ته منزله او جمیله او درس ته لاړه شي. زما عزتمندو دجالی او 2 نمبر پښتو زمونږ هغه ځای کې چرته تللی ده چې چرته زما لور او خور کالج ته روانه ده د پردو الکانو سره، بیا پښتو چرته لاړه، غیرت چرته دی، بیا زما استاغه رواج چرته دی. زما لور او زما خور د پښتنو په یو کالج او یونیورسټۍ کې د پردي الک سره په یو کرسۍ او بینچ ناسته د پښتو د چرته تللی ده چې ته خپله لور جماعت ته او مدرسې ته او د بخاری او د مسلم زده کړې او د قرآن یادولو ته نه پرېږدي چې یاره معاشره به خاندي، نو خندا هلته چرته تللی ده چې چرته به د اسپتالونو کې دا مخلوط نظام وګوره، پردی الک پردی زنانه سره داسې تعلقات چې ضرور او خور د دوی په منځ کې ته تمیز نشي کولی. زما عزتمندو دا پښتو هلته چرته لاړه چې زمونږ نوڼه او خویندې په ډایو بسونو کې نوکرانې شوې او یو ښځه د 40 سړو خدمت کوي
او د انسانانو وحشیانه نظرونه ورته متوجه دي دا غیرت د خلکو چرته لاړه زه خپله لور او خور جومات او مدرسې ته د بخاري شریف او د مسلم زده کړې ته نه پرېږدم ولې غیرت دی خو زما لور او زما خور په جنج کې روانه ده او داسې لباس یې کړی دی چې نیمه بربنډه ده او نیمه په ګاډي کې ناسته ده او نیمه ترې راوتې ده پښتو چرته لاړه زما عزتمندو خلک وی دا زنانه نیم امت دی دا نیم امت وس نه دی دا اوس ټول امت دی که د دې اصلاح ونشي دا نیم امت نه دی رسول الله علیه السلام فرمایلی دی د قیامت علامات او راله او رښتینې شو د قیامت د نښو نه یوه نښه دا ده چې یقل الرجال سړی به کمیږي او زنانه به زیاتیږي زه او ته خپل کور ته ګوره چې څومره پکې زنانه دي او څومره سړي دي دا زمونږ ټول امت دی زمونږ او د دوی درد یو دی زمونږ او د دوی الله یو دی زمونږ او د دوی ایمان یو دی زمونږ او د دوی جنت یو دی زمونږ او د دوی رسول الله علیه السلام یو دی زمونږ او د دوی په ایمان کې د ذرې عمره فرق نشته غرض دا دی لکه څنګه چې زامنو باندې تعلیمونه کوو پکار ده چې نونه هم دیني زده کړو ته کینو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابیات د سحر منزل راتللی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمای و اذا انصار ډیر خې زنانه وي کله چې به د قران کریم یو حکم راغې فورا به په عمل کو داسې خې زنانه وي چې الله رب العالمین وی کله د پردې حکم راولېږه وی پلارو کې بروانې وي د کارغانو په شانتي تورې بخکاره کېدلې تور زړوکې او پړونې به د ځان نه تاو کړي رسول الله علیه السلام فرمایي لا تمنعوا اماء الله المساجد دا د الله وینځ دي زما مور خور لور دا د الله وینځ دي دا د جماعتونو نه مه منې کوئ اوس خلک وایي یاره دا دور د فتنې دی څنګه جومات ته لاړه شي همدا دور د فتنې دی د کالج ته څنګه روانه ده دا دور د فتنې دی یوازې ډاکټر ته څنګه روانه ده بیا د ډاکټر سره هغه ګپونه لګوي چې د کور د مینس خبرې د ډاکټر په کلینیک کې کوي رسول الله علیه السلام فرمایي دا د جوماتونو نه مه منې کوئ دا پرېږدئ چې جوماتونو ته لاړ شي جماعتونو ته بزي زده کړه به کوي تعلیم او دین به حاصلی امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي وای چې کله نه مسجد نبوي آباد د کمې ورځې نه چې مسجد نبوي جوړ شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم جماعت چې آباد شي او د زنانو پکې مونځ د اولې ورځې نه شروع دی او تر نن او تر قیامته به پکې رواني زنانه هلته راتللې رسول الله علیه الصلاة والسلام 10 کاله مدینه کې تیر کړي دي په ورځ کې 5 منځونه دي د میاشتې حساب وکړه 1.5 سل بیا کال ته نو 10 کاله موده کې په مسجد نبوي کې زنانو څه د پاسه 18,000 منځونه ادا کړي دي جمعتونو ته راتللی نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا یو دروازه په مسجد نبوي کې پرېږدئ دا به د زنانو د پاره نافع فرمایي کله چې ابن عمر عبدالله دا خبره واورېده چې دا یو دروازه د زنانو د پاره خاص کوي وی عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په دې دروازه نه ننوتی دی او نه پې بیا راوتی دی شرپسند شیطان وسوسه ده خو هر وخت کې پیدا کېدلی شي
خو که چېرته موږ زنانه جوماتونو ته یا مدرسو ته یا د دیني زده کړې ته یا د بخاري او د مسلم درسونو ته نه لیږو، آیا کور کې دې ته پرېږدو چې دا زما مور او خور او لور په دې مصروفه چې غیبتونه وکړي؟ که دا درس ته نه لیږو، دې ته پرېږدو چې اوس ورته ریډوان لګېدلي دي او په ریډوانو کې اف ام چینلې دي او دا اف امونه چې کومه فحشا خورئ نو دا فحشا امریکا هم نه خورئ. زمونږ پښتانه برای نام په دغه ریډوانو کې ناست او پروګرامونه کوي او زما نوڼه د امت خویندې میندې ورته ټلیفونونه دي ورته ګوري دا پښتو او غیرت چېرته لاړه؟ د دې پردې د څه ضرورت دی دا دیوال ته چې لګو؟ دا دنګ دنګ دیوالونه بیا ولې کې؟ د زنانو ته دا برخې ولې په سرې بیا؟ تا خو د سړو سینماګانې کور کې ولګولې، کیبل راننوت. زما عزتمندو نو زامن دې د سره روان دي که نه دي روان؟ ته چې سهار وختي د جومات دروازې ته بابا ولاړې او د جومات دروازه ته ټکې نو ستا ځوانان زامن چرته دي؟ هغه جومات ته ځي که نه ځي؟ د ځان او د کور نه به دعوت شروع کې خبره کې د اثر پیدا کول غواړي چې بلی اومني اولی په ځان کې عملی کا. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبل صفا قوم ته آواز کوي، یا بنی عبد مناف، اے بنی هاشمو، اے فلان کو خلق را جمع شو. رسول الله علیه السلام ترور سرم لګیا دی، خلقو سرم لګیا دی، خو یو غږ یو آواز خپلې لور ته کوي، یا فاطمه بنت محمد، اے فاطمه چې د محمد رسول الله لوري. فاطمه د رسول الله علیه السلام د جگر ټوټه ده. فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنت د زنانو سردار فاطمه ده. فاطمه هغه زنانه ده چې رسول الله علیه السلام ورته فرمایلی چې ما پسې چې زه وفات شم اولنې ملاقات په خپلوانو کې د مرګ نه پس بستا کیږي، یعنی ما پسې به نږدې ته وفات شي. آواز کوي، اے فاطمه د محمد لوري صلی الله علیه وسلم، انقذی نفسک، اے لوري ځان د وره په خپله بچ کا، ځان په خپله خلاص کا، ځان به په خپله بچ کې. فإني لا أملك لك من الله شيئا. اے لوري عقیده زده کا، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوانو جهانو سردار دے، رسول دے، نبی دے، امام اعظم، امام الانبیاء دے. خو پلاس کې د زری عمر واک او اختیار چاله نفع ورکول چانه ضرر لري کول نشته. اے لوري ځان په خپل اخلاص کولی، زه تانه د زری عمر تکلیف نشم لري کولی. دې ته وایي د لور تربیت په عقیده باندې. لوري دا به نه وی چې زما پلار نبی دی. مونږ په کورنۍ کې چرته په لسم پوش کې او مولا تیر شوی نو مونږ د ډېر منځونه نه کوو، ولې مونږ د مولیانو کوري، مونږ د اخونزادګانو کوري، سبزادګانو، د میاګانو، د پیرانو کوري. په ټول کور کې یو قاری انوري منځونه نه کوي، ولې پلانکیم قاری کړی دی، پلانکیم علم ته کېنولی دی. فاطمه ته وایي لوري ځان به په خپله بچ کې. ولې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی دی، بشر دی، خو د چانه تکلیفونه نشي لرې کولی. ولې؟ الله رب العالمین د هغه په باره کې فرمایي، د نبی علیہ السلام نه نقل کوي، بیان را نقل کوي، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. رسول الله علیه السلام که په غیب پوهېدلی نو تکلیفونه به ورته نه رسېدی. رسول الله علیه السلام که په غیب پوهېدلی د احد میدان ته به نه وتلی. که رسول الله څوک د تکلیف نه بچ کولی شوی، حمزه به د احد په میدان کې نه ټوټه ټوټه کېده.